په بلخ کې د هند پر قونسلګرۍ د حملې له پای ته رسیدو څخه څه باندې 24 ساعته تیر شول او اوس مهال په دې ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې د دې وسلوالې حملې څخه ترلاسه شوي لاسوندونه او معلومات دا ښیي چې د هند پر قونسلګرۍ د برید تر شا د یوې بهرنۍ تروریستي ډلې لاس دی. د بلخ د امنیت امر عبدالرزاق قادري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د حملې له پای ته رسیدو وروسته دوی د وسلوالو حمله کوونکو ټلیفونونه او داسې نور اسناد ترلاسه کړي چې ښکاروي دا برید د چا له کومې ډلې لخوا ترسره شوی دی، خو اوس وخت د امنیتي ملحوظاتو له امله نشي کولای د معلومات له رسنیو سره شریک کړي. قادري وویل د خپلو څېړنو له بشپړېدو سره سم به ټول جزئیات رسنیو ته په ډاګه کړي. په مزار شریف کې د هند قونسلګرۍ ته څیرمه په هغه تعمیر کې چې وسلوالو بریدګرو پکې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې سنگر نیولای و داسې نښې نښانې تر سترګو کېږي چې ښایي د حمله د افضل ګورو د انتقام په خاطر ترسره شوې ده. د حملې له پای ته رسیدو وروسته افغان خبریالانو ته اجازه ورکړل شوه ترڅو د خپلو معلوماتو د بشپړولو په خاطر د تعمیر ته ورننوځي او دا نښې نښانې له نږدې وویني. په دې تش تعمیر کې چې څه باندې 3 میاشتې د مخه د یو بهرني بنسټ دفتر و، اوس مهال د خونو په دیوارونو یې وسلوالو بریدګرو په خپلو وینو په اردو ژبه پیغامونه لیکلي دي او دا ښایي چې د هند پر قونسلګرۍ دا برید د افضل ګورو د انتقام په منظور ترسره شوی دی. افضل ګورو د کشمیر شمالي درې اصلي اوسیدونکی و او په کال 1988 کې د کشمیر د ازادۍ له جبهې یا JKLF سره یو ځای شو. نوموړی په کاراتو د هند د دولت پر خلاف د تروریستي فعالیتونو ترسره کولو په تور نیول شوی و، خو بالاخره په 2001 کال کې د هند پر پارلمان د برید په تور ونیول شو چې په کال 2013 کې د هند په یو زندان کې اعدام کړی شو. تیر ورځ په کابل کې د هند سفیر امر سنها چې کاري دوره یې هم ختمه ده مزار شریف ته راغی او له دې قونسلګرۍ څخه یې د کتنې پر مهال وویل چې د هند په پټانکوټ کې د پوځیانو پر هوایي اډه او د زموږ پر قونسلګرۍ په یو وخت د وسلوالو لخوا برید ترسره شوی. د ځینو هندي رسنیو پر حواله چې د هند په پنجاب ایالت کې د پټانکوټ په هوایي اډه حمله هم د افضل ګورو د انتقام په منظور ترسره شوې ده، خو د هند دولت ویلي چې دا حمله د پاکستان په خاوره کې د تروریستي ډلو لخوا طرحه شوې ده. تر دې دمخه په کابل کې د هندستان پر سفارت د حملې پړه هم د هند دولت لخوا د پاکستان پر استخباراتي شبکې یا ISI اچول شوې و. مجيب رحمان حبیب زئی، ازادي راډیو، مزار شریف.